الله نبی علیہ السلام ته فرمایي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هغه خلک ته پرېږده چې هغوی د لهو لعب نه دین جوړ کړی. لهو لعب دپاره دومره فکرمند دي لکه چې یو سړی د دین دپاره فکرمند دی. زما مسلمانانو باندې په فلسطین کې بمونه وریږي، خو ځوانان پیغلې زنانه نارینه یو بل ته نه وایي چې فلسطین کې به څه حالات وي. نن به بیا بمونه وریدلي په مسلمانانو، هلته به بیا ماشومان شهیدان شوي وي، خو لیکن یو بل ته دا خبره کوي چې نن به میچ د چا سره وي، د کوم ملک سره به وي. اول به لوبې ته څوک میدان ته راوځي، څوک به یې ګټي، په لوبه کې کم کم کلاړیان شریک دي. نو دا د مسلمانانو حال جوړ شو. لوبې ته ولې دی په اهمیت باندې ګوري، لوبې ته ولې د دین په نظر باندې ګوري، ځکه دنیا دوکه کړي دي. دی دا وایي چې ګوره زمونږ به نوم وشي که نه، د افغانستان اوسه پورې نوم نو، کله چې د کرکټ ټیم پیدا شو اوس د افغانستان نوم په نړیوالو کې یادېږي. دا نړیوال دی ته خدای ښکاري، نړیوالو کې دنیا مونږ وپېژندلو، ښه وپېژندلې، څه چل وشو وپېژندلې. دنیا د روزي رسان دی، دنیا ستا خدای او معبود دی، سجده ورته کوي، مونځ ورته کوي. وای د کرکټ په وجه باندې موږ دنیا وپېژندلو، اوسه پرې چا نه پېژندلو چې زموږ ټیم پیدا شو، اوس موږ دنیا پېژني چې د افغانستان ټیم چې دی په پلان کې ملک استرالیا کې په ګراوند کې لوبې کوي.